الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره د سوالات و جواباتو سلورم نشست شروع کو. الله سبحانه وتعالى موږ په خپل دین باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى موږ ټول له د حق ویلو توفیق راکړي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور سوال کړی دی چې پلار او زوی په خبره باندې وران شي او د پلار د زوی دا خبره نه مني یا پې نه پوهېږي او زوی په حق نو داسې پلار سره به څه کوو؟ الجواب وبالله التوفیق. اول دا خبره یې ساتل پکار دي چې د پلار ډېر غټ مقام دی په اسلام کې چې هغه د بل انسان دپاره نشته. په دې خپلو خپلوانو کې، په دې پردو کې کوم مقام چې الله پلار له ورکړی دی نو هغه بیا بل چاله نه دی ورکړی سوای د مور نه. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا یجزي ولد والده، زوی د پلار د خوب بدله چرته هم نشي پوره کولی. دا پلار که هر څنګه یې، دا به نه وي چې زما پلار داسې دی او داسې، هر څنګه چې دی خو ته د هغه د خوب بدله نشي ورکولی. د الله سبحانه وتعالی نه بعد په دې دنیا کې ستا وجود د هغه په سبب دی. په وړوکوالي کې ستا دپاره چې کومې سختې تېرې کړي د هغې نه ته خبر هم نه یې، بیا د هغې نه بعد دا بعض ظالمان وایي چې ما وله ده وکړو ما وله دغه وکړو. یادی به هم نه چې پلار له دې څه کړي، نه به یادی، څوک دا نه یادی. په کومه خوله باندې ته وایې چې پلار له مې دا کړي او دا کړي، داسې به نه یې، او نه به داسې وایي چې مور سره مې دا کړي او دا ښه مې کړي دا مې کړي. دا څه چې دې کړي ډېر لږ دې کړي دي نو پټ یې ساته. خلک وایي د چا په مخ کې ونه یم، خلک به راپورې خاندي. لکه د هغه خو ته وګوره، استاد خو ته وګوره، سره یادې ځان شرموې مه یادوه. دا ټوله دنیا راوالی دوی به د قدمونو کې کېده بیا دې میشنري کړي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی، لا یجزي ولد والده، نشي پوره کولی الا ان یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه. صرف په یو صورت کې هغه ده چې دا هلک خپل پلار عمومي چې دی د چا سره مری دی، غلام دی، د هغه نه به پیسو واخلي او بیا ازاد کړي. په بل حدیث کې د رضی عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی، هغه ګوته کېدی رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د الله رضا د پلار په رضا کې ده او د الله غضب د پلار په غضب کې دی. چې پلار نه راضي دی الله راضي دی، پلار ته په غضب کې الله په غضب کې. نو دا ډېر اوچت انسان دی، داسې په معمولي خبرو باندې د ده حق ورې ساقط کېږي نه. بعض وایي بد اخلاقه دی، نو څه ورسره کې کې ورسره څه چې بد اخلاقه دی؟ شړې د کور نه وجنې کنځرې به ورته کې، بدې ردې به ورته وې. بعض وایي زموږ دپاره څه نه دي کړي، نو څه ورسره کې نور سره لپاره څه وکړي؟ اوس ته که دا وایي چې نیم کیله یې دله اخیستی وی او کیله یې دله اخیستی وی او ملک یې دله اخیستی وی او جهازونه او هلیکاپټر یې، دا به دغه په قسمت کې نه وه. دا خو کړي ته پیدا شوی وړوکوالي کې ساتلی بس. ښه لوی سړی به یې د 20 کالو 25 کالو 30 پلار نه به ګیله کوي، خرچې را باندې ونه کړه. د دې بلوغ پورې چې وساتلې دا غټه خبره ده. نو زه خپل کار کوه، هغه اوس تا ته ناست ته یې ساته، که نه ته به د هغه جیب ته ګوري چې ماله به څه راکوي. په کار خو دا دی چې ته څه وکړې او غلی ورکړي چې دا واله موږ ستا حق نشو ادا کولی، خو دا ترې واله. که دا پلار ظلم زیاتی کوي الله به دې تپوس کوي، که دا پلار بد اخلاق کوي الله به دې تپوس کوي. خو په دنیا کې تا ته دا امر دی چې ته به د سره ښه کړې. که هر څومره اختلاف وي د پلار او د زوی، دا به په ښه طریقه باندې ختمېږي. اگر که دا اختلاف د دین په مسله کې، د الله په توحید کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ کې که نه، بیا به ورسره اخلاق نرم چلی. ته خو ما ته به دا وایي چې به ځمکه ورسره وراني که نه، هغه یو له زیاته ورکړې تا له لږه درکړې. زه وایم چې د الله په توحید کې د سره وراني هم ورسره اخلاق ښه ساتي. د پیغمبر په پیغمبرۍ کې چې وراني د سره که نه، وریاض بالله اوس پلار زوی ته وایي چې نه منم دا پیغمبر، بیا به ورسره ښکلي اخلاق ساتي.
الله په قرآن کې ووصینا الانسان بوالدیه، موږ انسان ته امر کړی چې مور پلار سره به ښه کوئ. حملته امه وهنا على وهن، مور دې په خېټه ګرځولی چې هغه کمزوري ده، د پاسه د کمزورتیا نه زنانه کمزوري ده او بیا پکې دا حمل راغی غریبه ټوله کمزوري او کمزوري. وفصاله في عامین، بیا 2 کالو پورې چې راپګې ورکړي. دا څومره سخته ده. ان اشکر لي ولوالديك، د پلار شکر به ادا کوې، د مور شکر به ادا کوې، د الله سبحانه وتعالی شکر به ادا کوې. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، ته چېرته د مور پلار ته ووایي چې شرک وکړه د الله سره. ګوره شرک وکړه یعنې مطلب یعنې د الله په توحید کې د سره وران دی. فلا تطعهما، خبره به ونه مني. دا اصولي خبره موږ بار به بیان کړې ده چې په الله په نافرماني کې نشي منلی کېدی. خدای ساته وصاحبهما في الدنيا معروفا، الله سبحانه وتعالی چې وصاحبهما في الدنيا معروفا، په دنیا کې به سره په هر حال کې ښه کوې. نو موږ دې ورور ته وایو او ټولو ته دا وایو چې د پلار سره خبرې کول، مناقشه کول، د مور سره مناقشه کول، دا داسې نه دي لکه ته چې د هر سړي سره کوې. مناقشه ورسره وکړه، مناقشه دې موږ نه منع کوو. یو به خبرې چې دی په رو اواز کې وزرې به کوزې ساتي، لکه الله سبحانه وتعالی څه وایي وقل لهما قولا کریما، نرمې خبرې. واخفض لهما جناح الذل، وزرې به کوزې ساتي، بدماشي به نه کوې، سور شین کېږه به نه، خبره خپله کوه. وی منله ښه ده، وی نه منله بس الله به دې تپوس کوي. ته خپل نصیحت کوه. دا بعض به د پلار سره زور زبردستي کوي، دا بعض به د مور سره لږې زور زبردستي به کوي، مشرانو سره به بد اخلاقي کوي. دا زموږ شریعت موږ ته نه ده ښودلی. او دا خبره اوږدېږي خو په دې به ختمه. ابراهیم علیه السلام په شان موحد به پیدا کړي. ته به د څه شي موحد یې؟ د موحدینو امام د ابراهیم علیه السلام دی. او ستا په زړه کې به څه غیرت په الله باندې د ابراهیم علیه السلام په مخ کې. هغه چې د خپل پلار سره خبره کوله. واذکر فی الکتاب ابراهیم، په سورة مریم کې الله وایي یاد کړه دوی ته ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا، رښتینی سړی پیغمبر. اذ قال لابیه، کله چې خپل پلار ته وایي یا ابت، ای پلاره څومره ښکلې خبرې ورته کوي. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ولې ته دغه شي بندګي کوي چې نه اوري، نه ته لیدی شي، نه ته فایده درکولی شي. څه په طریقه خلک لګوي د مشرانو سره. او نه مشرک ته مشرک د مشرکانو په مذهب یې ته بوتانو ته سجدې لګوي. اوس دا یو طریقه د ابراهیم علیه السلام پوه کوي. مشران چې پوه کوي نو په طریقه پوه کوي. د مشران زر د دوی دماغو ته خبره نه پرېوځي. کله کله به ته مخې ته ګډې وډې شروع کړي، کنځلې به راته وکړي. تا ته به دا وایي تا ته وګوره خبرو ته دې وګوره موږ لوی کړی، اوس موږ ته دین ښیي. دا خبرې به لازم مخې ته راځي. خو ته به ګزاره کوې مخې ته یا ابت انی قد جاءني من العلم ما لم یاتک، ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، زه درته نیغه لاره ښیم. یا ابت لا تعبد الشیطان، د شیطان بندګي مه کوئ. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خو د رحمان نافرماني کوي. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، زه به تیارېږم چې د عذاب درته میلاو نشي. دومره ښکلې خبرې. هغه ورته څه وایي اراغب انت عن الهتي یا ابراهیم، لکه خبره واضحه شوه ابراهیم چې زمونږ د دې معبودانو سره دې نه لګي. تر سبا خبره لئن لم تنتهي، کله دې خپل خبرونه غلی نه شو لارجمنک، پکانو دې ولم او مړکوم دې وجنم دې وهجرني مليا، زه زما د مخې نه ورک شوم. هغه د جواب کې څه وایي سلام علیک، سلام دې په تا باندې پلار. استغفر لك ربي، زه به دله بخانه غواړم د الله نه. بیا الله منع کړو چې بخانه به نه غواړي. حاصل دا شو چې ابراهیم علیه السلام پلار له دعوت ورکوم شو په ښه طریقه باندې دعوت ورکو. هغه ته په جواب کې څه وایي ورک شي زما د مخې نه، د دې نه سخته خبره بله نشته. او بیا هم سلام واچو ولاړ. نو ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته زموږ دا نصیحت دی چې د مور پلار سره خبرې کول د داسې نه وي لکه ته چې بهر یو سړي سره خبرې کوې، عام کس سره خبرې کوې. بل دعوت حکمت غواړي. مور پلار دپاره جدا طریقه ده. د انجینیر او د ډاکټر او د پایلټ او د سیاستدان او ساینسدان دپاره جدا طریقه ده. د مالدار سړي دپاره جدا طریقه ده. د بد اخلاقه سړي دپاره جدا طریقه ده. متکبر سړي دپاره جدا طریقه ده. ماشوم جدا طریقه ده. د ښځې جدا طریقه ده. د بوډۍ جدا طریقه ده. بس دوه مسلې یادې کوو میدان ته راودانګه چې څوک یې نه مني با باندې یا د کفر فتوا لګوه یا د بدعتي او د مشرک فتوا لګوه. ستا طریقه صحیح نه ده. خلک حق مني خو ستا طریقه صحیح نه ده.
دا بعض کسان زموږ د خپل ملګري کار چې وران کړي حق ورسره یي خو بیانولو چل ورنه اوري چې نور څه غلی کښېنه بس کار ښه مه ورانوه. نو دا بعض ملګري زه پېژنم شخصي موږ کوشش کوو چې دا خلک دې حق ته راواوړي هغه چې را دعوت کوي دا خلک رانه اړوي نو بیا ورته موږ ورته لږ غلی کښېنه ځکه چې هغه شته چې زموږ کوم محنت دی هغه د علم خراب سړی په طریقه باندې خبره کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د مور پلار سره ښه اخلاق ساتو. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی یو زنانه دا سوال کړی دی چې زما یو لور د 3 کالو او 2 زامن دي یو د 9 کالو دی او بل د کال دی او زما د خپل خاوند سره په دې ورځو کې په یو خبر باندې ورانه ده هغه ده چې هغه خپل یو ورور چې هغه د 50 کالو دی دلته کور ته راوړي وي چې دی موږ سره اوسي او د هغه دا ورور چې دی نو د لوط علیه السلام په قوم کې چې کوم بیماري وه په هغه کې هم دغه بیماري ده او زه یې نه منم نه غواړم چې زما کور ته دې سړی راننوځي یېرېږم چې الله عذاب به راباندې راشي. یوه خبره دویم په دې خپلو زامنو یېرېږم په دې خپل زوی یېرېږم کوم چې 9 کالو دی خاوند راته وایي چې نه دی به راځي او ته به احترام وکړې نو تاسو دې باره کې څه وایې؟ الجواب بالله التوفیق چې د دې خور د دیندارۍ او د جرأت ته زموږ سلام دی. داسې زنانه زموږ معاشرې له پکار دي نه به راولي دا سړی داسې زنانه پکار ده نه به راولي دی موږ ته بچي خرابوي نه به راولي دی کور خرابوي نه به راولي د داسې عذاب راشي نه به را دنه کې که رور دی او که کاکا زوی دی او که ماما زوی دی داسې زنانه زموږ پکار دي. دې خور ته موږ دا وایو که ستا په دې لیور باندې دا خبره دغه ثابته یي کومه چې ته وې نو د دې خاوند له نه دي جایز چې د رور کور ته دننه راولي پاتې له ده چې د ده د بچو سره دې بیا میلاوي او دې خاوند له دا نه دي جایز چې دی د خپلې ښځې ته ووایي چې د دې رور به احترام کې بلکې دی د احترام نه دی د زجر او د رټنې لایق دی. یو سړی بیمار دی په هلکانو پسې ګرځي شهوتونه پوره کوي او ته ښځې ته وایې ته ورله احترام کوه د څه احترام ورله کوه دا سړی د زجر او د رټنې لایق دی. بل دا کم کار چې په ده کې دننه دی والعیاذ بالله د دې لپاره څومره سخته سزا شریعت ښودلې دا کار پلید کار دی. الله سبحانه وتعالی قومونه دې دلاسې تباه کړي پوره. امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کتاب کوي د خپل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا نقل کوي وایي صحابه کرامو په دې باندې اجماع وه چې څوک کوم دا کار کوي کوم کار چې به د لوط علیه السلام قوم کو دی به وژلی کېږي داسې معمولي ګناه خو نه ده. نو موږ دې خور ته وایو چې موږ ستا سره موافق یو او موږ ستا ملګري یو په دې خبره کې او د خپلې خبرې نه وروسته کېږه مه دغه خپله خبره مضبوطه راونیسه او خاوند له په کار ده په ده باندې ذمهواري ده د دې خپلو بچو د دې خپلې ښځې د دوی به ته الله تپوس کړي په کار دی چې تر هغو باره کې سوچ وکړي ته ډېر تللی چې نه رور دی او احترام به یې څه شي احترام به یې کړي که دا سړی توبه وباسي او خبره واضحه شي چې ده دا ګناه پرېښودې ده په دلایلو او په قراینو سره بیا که چېرته راشي نو په هغې کې بله څه حرج نه خو بیا هم د داسې سړي راوسته بیا هم نامناسب دی که توبه وباسي ځکه چې دا بیماري کله نه کله بیا راوچتېږي دې سړی به د کور نه لرې ساتي والعیاذ بالله او که کور ته راځي او توبه وباسي نو بیا هم دا ښځه د هغه سره یوازې نشي کېناستی د هغه نه به ستر کوي صرف که په خیر ورته وایي یا دوا سلام او څنګه یې ښیې دغې پورې اجازه شتي هم مخې له بیا نه راځي دغې ځای دپاره محرم نه دی ولایت ساتئ چې لیور د ښځې لپاره بلکل داسې پردی دی لکه څنګه چې په لاره کوڅه کې یو سړی ګرځي دغه شتي که چې ته د کمرې نه ورته په خیر ووایي یا څنګه یې ښیې یا واړه دي څنګه هېڅ خبره نه دې ځای نه به ورته راځوان شیر ټلیفونو کې خیال کوه ډېر د زما د دې وروڼو وایي دا به واته وروڼه یو دا غریبه به دوی له خدمتونه او کپړې انځه او مخې له ځه او بس پکې خندا او ټوغې ټقارې او ګپ شپ او بیا به کې چې کومې واقعې راغلې خو تاسو ته معلومې دي پټې خو نه دي که نه دی دلته مزدوري کوي روم له پیسې ګټي او ښځه ورته کېنولې ده
او که چا ووایي چې بهی دا کار ناروا دی بس تاسو زړونه خراب دي جی زموږ زړونه خو الحمدلله وي پاک دي پاکو زړونو والا چې کومې قصې کړي دی تاسو ته معلوم وي نو د الله نه یېره پکار ده دې خاوله چې دی ښځې ته دا خبره کوي او داسې یو کس کور ته رانه باسي زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په خپلو خپلوانو کې کم سړی تاسو وینئ خراب یا کور ته مه پرېږدئ که خفه کېږي د زړه دې وچ وي د خپلو بچو حفاظت کوئ د خپلې ښځې حفاظت کوئ ته د کور مشر یې ته د کور ذموار یې دا سړی چې کور ته کوم دننه راځي دی ته د ښه خرابتیا جوړوي الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي والله اعلم د هغې نه بعد بیا سوال دا دی وایي چې دا ذوالکفل علیه السلام چې په قرآن کې تذکر راغلی دا څوک و او آیا دا ذوالکفل هغه دی کوم چې په حدیث کې راغلی دی او دغه حدیث سندن څنګه دی او په عراق کې یو قبر دی چې د هغې نسبت دی ذوالکفل ته کېږي آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب بالله التوفیق الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الانبیاء کې او په سورة صاد کې وإسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام دا په صابرانو کې و په سورة صاد کې الله واذکر اسماعیل والیسع و ذوالکفل وکل من الاخیار یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذوالکفل او دا ټول په نیکانو خلکو کې د مفسرین بیا په دې کې اختلاف دی چې دا نیک سړی او که پیغمبر خو راجح خبره دا ده لکه څنګه چې امام ابن کثیر رحمه الله وایي ظاهره دا ده چې دا پیغمبر و ځکه چې د تذکره د پیغمبرانو سره شوې ده دا نور خو پیغمبران دي که نه چې د تذکره پکې منځ کې راځي نه دلیل دی په دې باندې چې دا سره پیغمبر دی بیا د ده مبارک چې کوم واقعات چلیږي راچلیږي چې ذوالکفل دا وکړو دغه وکړو دا اکثر اسرائیلي روایت دي سندن مضبوط نه دي خو زمونږ په ایمان دی چې الله ووایي چې یو داسې یو پیغمبر و نور تفصیل موږ ته بیان نه کړي به زمونږ په ایمان دی زمونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی دا کوم چې نومونه موږ ته نه دي معلوم په هغو هم زمونږ ایمان دی او الله پیغمبران را لېږلي کتابونه یې پرې نازل کړي دي کوم چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي کوم کتابونه چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي او کوم چې موږ ته نه دي معلوم په هغې باندې زمونږ اجمالا غونډ ایمان دی بیا دې ورور تپوس کړی دی د یو قصې مبارکې او روایت مبارک او دا روایت امام ترمذی رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن عمر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کان الکفل من بني اسرائیل په بني اسرائیلو کې یو سړی و د هغه نوم کفل او ده به د یو ګناه نه ځان نه بچ کوه نو یو پیر پسې ښځه راغله نو ویې فاعطاها 60 دینارا علی ان یطاها 12 دیناره ورکړو چې زه به درسره زنا کوم کله چې را ښځه راضي شو دی هغې ته تیار شو نو دا ښځه ورپېده او په ژړا شوه نو دې دغه ورته ووایي د کفل وایي جاړې ولې ما خو ستا باندې زور زبردستي نه کړې نو دې ښځې ورته په ژړا کې ووایي چې نه په دغه نه ژاړم خو دا کار ما څه ته نه دی کړی خو صرف دومره چې غریبۍ د لاسه دې شوي شو نو هغه ورته وایي بس صحیح ده زه او دا پیسې هم د الله دپاره ما پرېښودي او د نن نه بعد به زه چرته هم د الله سبحانه وتعالی نافرماني نه کوم توبه یې ویسته فمات من لیلته فاصبح مکتوبا على بابه ان الله قد غفر للکفل په دغه شپه باندې مړ شو توبه یې ویسته سهار چې خلک راپاسي په دروازه باندې لیکلی شوي چې الله کفل بخلی دا حدیث سندن کمزوری دا روایت سندن کمزوری امام البانی رحمه الله په ضعیف الترمذي کې دا کمزوری کړی او ما ابن کثیر رحمه الله وی چې هر چې دغه حدیث دی نو دا خو سندن کمزور دی او که ثابت شي نو هغه پیغمبر ذوالکفل دی او دا کفل دی نو په دواړو کې بیا په نومونو کې څه دی فرق دی هغه ذوالکفل دی او دا کفل دی نو که دا واقع ثابت هم شي نو دا هغه پیغمبر نه دی بیا ضرور وایي چې په عراق کې یو قبر دی دا بې سند او پالتو خبره غالبا چې کوم قبرونه یې غالبا په دې عراق کې او په دې خوشه ملکونو کې او زمونږ د عجمو په دې ملکونو کې او غټ یو دغه یو کړه پلاني صحابي قبر دی دا غالبا څه دي د بې سند دی یا د پلاني پیغمبر قبر دی مخکې ورځ کې مې یو قبر دی سم اوږد دومره اوږد وایي دا دغه دی د دانیال علیه السلام که دانیال علیه السلام وایي دا دغه قبر او د خلکو د پراته دی تجارت روان دی اکثر دا
دی قبوریانو دی صوفیانو دی قبر پرستو د خپل تجارت لپاره یو شی کوراو کړی او په هغې باندې یو نوم کیږي وایي چې دا د پلاني پیغمبر قبر دی نه دا بې سنده خبره ده په عراق کې چې کوم قبر دی او خلک ورته د ذوالکفل قبر وایي د دې سند نشتی والله اعلم. د هغې نه بعد سوال دی یو ورور وایي چې زه چې کله سره زر علم نو دکان ته ټلیفون وکړم او هغه ته ووایم چې دومره سره ماله کېده مثلا 2 تولې 3 تولې 5 تولې او څومره ریټ یې د هغه راته په ټایم ریټ وایي چې دا ریټ یې بیا 3 ورځې بعد 5 ورځې بعد لاړ شم پیسې ور ورکړم او خپل سره دې راوالم او ریټ هم هغې کم چې په ټلیفون باندې ایښودی شوی که دا کم شوی زیات شوی نو دا څه اثر په دغه ټیم کې نه لري که نقصان یې ماته او که نقصان یې هغه ته دا کار جایز دی او که نه. الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې سره زر په سرو زرو خرڅول سپین زر په سپینو زرو خرڅول دا به لازم چې دی نه یو شانی مقدار او لازم به لاس په لاسي او که چېرته جنس بدل شي سره زر په سپین زرو یا سره زر په پیسو باندې د پیسو لپاره هم دې کې ثمنیت پروت دی دا هم د سرو زرو سپینو زرو په ځای استعمالېږي نو بیا دغه شرط ختم شو چې دا به یو شاني خو پاتې به کم شرط شو لاس په لاس به سره زر په سرو زرو حدیث کې دا راځي عبادة بن صامت روایت رسول صلی الله علیه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سره زر په سرو زر سپینو زر په سپین زر دا به یو شاني سواء بسواء یو شان به يدا بيد لاس په لاس فإذا اختلفت هذه الأصناف نو که دا په منځ کې د اجناس او جنس بدل شي اصناف بدل شي فبيعوا كيف شئتم بهیڅ خبر نه کمې زیاتې پکې کوئ اذا كان يدا بيد خو چې لاس په لاس صحیح مسلم کې دا حدیث دی یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي هاک وهاک راکه واله که راکه واله بکې یا واله وراکه بیا صحیح ده نو دا ورور چې کوم کار کوي دی د سره زر اړي خو په دغه مجلس کې هاک وهاک یدن بید دا معامله نه کیږي د دې دراسه دا معامله چې دا سودی ده دا نه جایز داسې کولی شي چې ټلیفون وکړي او د ریټ معلومات وکړي چې ریټ څومره دی او تا سره څومره کیمیش دي څومره سره زر پراته دي بیا دې پسې ورشي وروسته خو چې کله ورغی او بیا سره اړي نو هم ریټ به ګوره هغه یو وي کوم چې په هغه ټیم چلیږي کوم ریټ چې د معلوم کړی و هغه به نه وي ګورې کوم ریټ چې چلیږي هغه به حسابي او دې سره فایدې لپاره دا خبره ساتئ سره زر په قرضو خرڅول هم داسې مسله ده لکه اوس 2 تولې سره ته زما نه اړي دا 2 تولې سره واله او پیسې بدله میاشت بعد در کوم دا معامله صحیح ده ولې نه صحیح لاس په لاس نه ده جنس بدل دی کمې زیاتې کوئ هېڅ خبره نه خو لاس په لاس نه ده لیزګلاج نه به کوي چې دا به لاس په لاس دغه شان د صرف مسله ده صرف مطلب پیسې په پیسو بدلول لکه یو سړی روپۍ بدلوي په ریال باندې جنس د دوی بدل دی د ریالونه یو د روپۍ دي کمې زیاتې به کوي څه خبره نه خو څه به لاس په لاس به هاک وهاک یدن بید په دې مسله ورسېدی والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زما نیا مړه شوه او د هغې عمر 80 کاله د پاسه و بیا کوم خلک چې راجمع شوي د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شو په دې باندې چې د دې مخ ته دغه سړي کتی شي او که نه کوم چې د دې لپاره محارم نه دي نو کوم چې منع کول نو هغوی دا ووایي چې دا خو پرېږده د دوی لپاره خو حرام ده خو دې ته پې هم ګناه میلاوي آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب بالله التوفیق هغه ده الله سبحانه وتعالی انسان له عزت ورکړی دی که دی ژوندی او که دی مړی په هر حال کې الله سبحانه وتعالی انسان له څه ورکړی دی عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم
حدیث کی درجه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی وی کسر عظم المیت ککسره حیا د مړي اډوکی ماتول دي شي لکه د ژوندي اډوکی چې ماته د انسان چې مړ شي دی بیا محترم دی د به احترام کوي نو ښځه چې کله مړه شي دا لازم نه چې دا به صرف په دنیا کې جو دی مخ ته مه ګوره احترام به یې کوې او چې مړه شوه بیا مخ ته ګوره نه که دا ژوندی ده او که دا مړه ده خو پردي سړي به دې ته نه ګوري دې ته نظر د هغوی لپاره حرام دی هر چې د دې ورور مسله ده هغه د هغې بوډۍ په باره کې دی چې د هغې عمر څه د پاسه 80 کاله نو په ژوند کې هم د دې مخ ته کته جایز و پردي سړي د دې ښځې مخ ته کته شي او که دا مخ پټ نه کړي په دې کې څه حرج نشته الله په قرآن کې والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینه هغه زنانه القواعد چې ناستې دي نکاح کې رغبت نشته او نه پکې د چا رغبت شته عمرونه ډېر شوي دي د سړو په شان شوي نه که دوی مخ پټ نه کړي زیاتي کپړې لرې کړي نو هغې کې هېڅ حرج نشته خو الله بیا هم وان یستعففن خیر لهن او که بیا هم پرده وکړي نو دغه وله څه ده غوره ده که ونه کړي هېڅ خبره مشره نو دې زنانه ته د کومه چې مړه ده که غیر محرم سړی وګوري نو په هغې کې څه حرج هغې کې نشته اگر که غوره دی چې نه ګوري ورته بیا دا مسله چې خلکو وایي چې دا ورسره ګناهګارېږي نو دا د ځان نه فتوه ده دا د ځان نه فتوه ده یو خو دا بوډۍ ده دا خو دې مخ ته که داسې هم جایز دي که بالفرض دا ځوانه جنۍ وې نو د دې مخ ته کته حرام دي خو چې اوس یو سړی راشي زه ورته ګورم کاکا زوی ولاړ دی ماما زوی ولاړ دی هلته خو موږ هغو ته هم څه نشي ویلی که نه راغی به یې زه ورته ګورم ویې کتو ورته دا جنۍ نه ګناهګارېږي دغه خلک ګناهګارېږي کومو چې ورله موقع ورکړی دی جنۍ ته د کتو هغه ګناهګارېږي دغه یې بولي ګناهګارېږي که دا چې ته پیغله او ځوانه جنۍ او دا چې ده دا خو بوډۍ ده د دې مخ ته کته جایز دي اگر که نه کته څه دي غوره دي والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی ټریله چلوي په همیشه په سفر باندې آیا دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي الجواب بالله توفیق هغه ده چې او دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي لکه دا کشتۍ چې چلوي یا دا جهازونه چې چلوي پایلټان او دا ټریلې چې چلوي او دغه ټکسي چې چلوي چې لرو لرو علاقو ته ځي راځي دغه یې کاري دی همیشه د سفر د رخصتونو نه پیدا اخیستی شي قرآن او حدیث کې یو ځای کې دا مسله داسې نه ده راغلې چې د سفر د رخصتونه د هغه چا دپاره دي چې دی کله نه کله په سفر باندې وځي نه الله او د الله پیغمبر خو عامه خبره کړې څوک به سفري دته دا د رخصت شتي لکه دوه مونځونه یو ځای کول مونځ قصر کول سنت نه کول په جوراو باندې مسح 3 ورځې 3 شپې پورې کول دا رخصتونه روژه که نیسي ودې نیسي که نه نیسي نه دې نیسي وروسته دې قضا راوړي دا رخصتونه د هر مسافر دپاره دي که هغه همیشه په سفر باندې او که هغه کله نه کله په سفر باندې والله اعلم د هغې نه بعد سوال دا دی دا یو ورور وایي چې آیا هر انسان چې مړ کېږي نو دی ملایک کیني د رحمت یا د عذاب او دی ورسره خبرې کوي او کنه او هغوی سره خبرې کوي او کنه الجواب بالله التوفیق غدا کله چې نیک انسان مړ کېږي نو د رحمت ملایک الله سبحانه وتعالی په ده پسې رالیږي چې زیری وله ورکړي او چې کله بد عمله جهنمي انسان مړ کېږي او کافر او مشرک مړ کېږي الله سبحانه وتعالی په ده پسې ملایک د عذاب رالیږي چې دله زیری د جهنم ورکړي او دا ملائک کاری په دغه ټیم کې دغه سړی ته په چا باندې چې ځن کدن دی په قرآن کې الله دا خبره کړې ده یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین یوم یرون الملائکة دوی به ویني ملائک زیری به نه د دوی لپاره دا د مرګ هغه وخت الله یادوي دا شان الله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة يضربون وجوههم وادبارهم الله چې ساتي راوباسي د کافرانو نه دا مخونه وله وهي دا ملاګانې وله وهي
وبل ذكر الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. خبر وتم کی وروا سریسا نن بستا پتہ لك نیکانو خلق وبارك الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. دا مرک په وخت کې به ملائکه راځي الله تخافوا ولا تحزنوا مېریږي مغم جن کېږي په تیر شوي جون پسې مغم جن کېږي او روان جون باندې مېریږي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تاسو لمونږ زیری درکو د هغه جنت چې تاسو به د هغې دپاره عمل کوو. حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د برا بن عازب اوږد حدیث دی. شیخ البانی په صحیح الجامع کې راوړی دی خو صرف دغه یو ټوټه دی تاسو ته بیانوم کوم چې زموږ مقصد دی. رسول صلی الله علیه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره. مؤمن چې کله د دنیا نه سفر ختمیږي او د آخرت په سفر باندې وځي او د ساتي دا موږ ټول باندې راځي. مؤمن چې کله د دنیا سفر ختمیږي او د آخرت په سفر وځي نزل الیه ملائکه من السماء. د اسمان نه به الله ملائکه راولېږي بیض الوجوه تک سپین مخونه کأن وجوههم الشمس مخونه دي سي پړقېږي لکه نور چې معهم کفن من اکفان الجنه د جنت نه ځان سره کفنونه هم راوړي. وحنوط من حنوط الجنه د جنت نه ځان سره خوشبیان هم راوړي. حتى يجلس منه مد البصر خوا کې ورته کیني ثم يجيء ملك الموت بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر حتى يجلس عند رأسه سر بخوا کې ورته مشر کیني بیا ورته ايتها النفس الطيبه پاک روحه پاک سا اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. روزه د الله بخانی طرف ته د الله د رضا طرف ته. یو روایت کې راځي چې تعالی موږ زیری درکو بروح و ریحان د خوشحالو او د سکون ژوند د دې زیری درکو رب راض غیر غضبان. دې چې رب سره د ملاقات ته جګه ته راځي. وان العبد الكافر او کافر او جهنمی چې کله مړ کیږي نزل الیه من السماء ملائکه سود الوجوه دې ملائکه راکوشي مخونه تکتور خوا کې ورسره کیني او وتوي ايتها النفس الخبيثه دا ملك الموت وتوي اخرجي الى سخط من الله وغضب. روزه دا الله غضب ستا انتظار کوي عذاب ستا انتظار کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د اصحاب په دې جسم کې پټیږي یو ځای د تختی بل ځای تختی هغوی ترې راکاږي. امام ابن القیم رحمه الله وی ملائک راکوزیږي په دغه ټیم کې به کوم ټیم کې چې په انسان باندې څه ځنکدني او د هغه په خوا کې کیني او دی ییني او هغوی د ده په خوا کې خبرې کوي او دی اوري او کفنونه د ځان سره راوړي یا د جنت نه یا د جهنم نه. او په دغه ټیم کې چې څوک دعا غواړي دا ملائک پې امین وایي. دا به حدیث کې ثابت ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې وایي د جاهلیت خبرې مه کوئ. دا ملائک په دغه ټیم کې په دې باندې امین وایي او وی کله نه کله داسې هم شوي دي چې چا باندې چې ځنکدنې په هغه سلام هم اچولی او هغه ورته وعلیکم السلام یا په خوله یا په اشاره سر وړقوي سترګې وړقوي ګوته وړقوي خو دا خواته خلک پرې نه پوهېږي او داسې هم کېږي چې په خوله یې ووایي خو اکثر د خولې ویلو هغه طاقت په هغه کې نه وي. او ځکه هغه شیخ اسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې د بعضو نه ما اورېدلي ځنکدن په وخت کې اهلا وسهلا مرحبا بهذه الوجوه په خیر راغلې ښکلي ښکلي مخونه راځي راځي کښېنئ هلته ما وی اورېدلي. او ما ته یو ملګري خبره کوله عالم دی په پاکستان کې وی زما د مور چې ځنکدن او زه سره پخوا کې ناست وم او ما هغې له تلقین ورکو د توحید د کلمې او دا مې ورته وایي چې په الله باندې ښه ګمان ساته ته په یو داسې رب پسې ورځي چې هغه مهربانه رب دی مهربانه بادشاه دی هغه به دې وبخ. وی ما ته وایي چې بچی دغه دې ولاړ دي وی دا وی ما په خپله دغه نه وی اورېدلي خپلې مور نه مې واورېد هغې راته وایي چې دغه دې ولاړ دي. دلیل دی په دې باندې چې دا ملایک چې کوم راکوزېږي دوی ته ښکاره کېږي. امام ابن القیم رحمه الله وی ما ته زما شیخ ویلي یعنې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی هغه ما ته دا خبره کړې وه چې
داسې په کوم شوي دي چې هغه پې سلام واچوي دی ورته وعلیکم سلام ووایي بیا ورته وایي راشه دلته کښېنه ځای ورته هم وښوي دلته کښېنه او واضح دلیل دی په دې باندې په قرآن کې فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون الله موږ ته نږدې یعنې موږ ملایک درلېږلي ولكن لا تبصرون خو تاسو ته نه ښکاري هغه ته ښکاري نو دا دلیل دی په دې باندې چې په چا باندې زنکدني حاصل د خبرې هم دا شو چې د چا زنکدني نو دی ملایک کښېني او ملایکو سره خبرې هم کوي یا زیری د جنت ورکوي یا زیری د جهنم ورکوي او داسې په کوم شوي دي چې دا سړی ورسره خبرې وکړي والله اعلم او دا وخو په موږ ټولو باندې راشي او سوچ دی او فکر سړی دا خبره سړی فکر ویسي چې موږ ته به کم ځای راکوي د هغې نه بعد سوال دی د صلات التسبیح په باره کې صلات التسبیح شتي او که نه دا سوال ما نه په ډېرو موقعو سره په ډېرو موقعو کې شوی امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړ د عبدالله بن عباس نه رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس ته دا ویلي وو وایي زه درته یو کار ښیم که دا دې وکړو غفر الله لك ذنبک الله به درله ګناه وبخي اوله و آخره شاتني ګناهونه را روان ګناهونه قدیمه و حدیثه نوي ګناه زړه ګناه خطأه و عمده که په خطا سره شوي ده که عمدن ده نه شوي ده صغیره و کبیره غټه ګناه وړه ګناه سره و علانیته که ښکاره ده او که پټه ده خو دا کار چې وکړي دا ګناهونه به ته بخلی کړي هغه څه دی چې ته به 4 رکعته لمونځ وکړې او په هر رکعت کې به سوره فاتحه وي او سورت به وي نو کله چې ته د قرت نه فارغه شوې په اولني رکعت کې رکوع له بلاني ترې نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به څو پیرې ووې 15 پیرې بیا به رکوع له لاړ شي په رکوع کې به یې 10 پیرې ووې بیا به د رکوع نه راپاسې بیا به یې 10 پیرې ووې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به یې 10 پیرې ووې بیا به د سجدې نه راپاسې بیا به یې 10 پیرې ووې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به یې 10 پیرې ووې بیا به د سجدې نه راپاسې دویم رکعت تر پاسېدو نه مخکې په ناسته به دا 10 پیرې ووې بیا به دویم رکعت ته پاسې نو په یو رکعت کې دا شو 75 څو شو 15 پیرې شو 75 دا په هر رکعت کې به داسې کې په دې 4 رکعتونو کې به ادا کې دې ته وایي صلات التسبیح رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي که په ورځ کې کولی شي روزانه یو کوئ که روزانه نه کوې نو په هفته کې یو پیر کوه که په هفته کې یو پیر نشي کولی په میاشت کې یو پیر کوه او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو پیر کوه که په کال کې نشي کولی نو په جون کې یو پیر کوه دغه شان روایت امام ترمذي رحمه الله هم راوړی د ابو رافع روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چا د صلات التسبیح خبره وکړه وی زما نه دی خوښ اکس ورته وی وی لیس فيها شيء صحیح په دې کې څه صحیح حدیثونه نشته وی دا لاسونه دي چې ووایه لکه سړی چې لکه یو کار یې بدي شي نشته پکې حدیثونه پکې نشته دې کې د علماو اختلاف ته بعض علما وایي چې د حدیثونه ضعیف ته خو چې ضعیف راجمه کې څه نه څه دي جوړېږي خو راجح خبره دا ده چې دا مشهور محدثین او مشهور امامان د دین هغوی دې عمل ته بدعت وایي امام نووي رحمه الله هم دا خبره کړې ده وایي د دې دا حدیث چې ده کمزوری دی او دغه شان چې دی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله هم دا کمزوري کړي دي امام عقیلي وایي دا غټ محدث تیر شوی دا غټ امام تیر شوی دا هغوی په دې کې صحیح حدیث نشته شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي په خپله فتاوه کې وایي ما ته راجح خبره دا ښکاري چې صلات التسبیح بدعت دی د 4 خبرو د لاسه اولنۍ خبره دا ده چې اصل په عباداتو کې دا دی چې نه به یې کې مګر دا چې دلیل مضبوط وي نو په دې باندې خو مضبوط دلیل نشي ټول کمزوري حدیثونه وي دویمه وجه وی دا ده چې د حدیثونو په خپله هم د یو بل سره ټکره وخوري بعضو کې فضیلت یو شان دی بعضو کې بل شان دی دریمه وجه دا ده چې د دین چې څومره مشهور او مشهران امامان دي یو پکې هم دا نه دي ویلي چې دا مستحب دی او کوئ څلورمه د ډېره ناشنا خبره شیخ ابن عثیمین کړې ده وایي که چېرته دا صحیح ثابت وی نو د امت ته معلوم وي ځکه چې دومره غټ فضیلت پکې دی چې تیر شوي راتلونکي ګناهونه ټول بخلی کېږي زړه او نوي غټه او لویه ښکاره او پټه
او هغه د امت بعضو خلکو ته عمل معلومي بیا خو پکار چې د عمل سم مشهور وي په دې امت کې او دومره وخت رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی چې په عمر کې یو پیر کوي نو چا خو به کولی وي په عمر کې یو پیر کنه دا فضیلت خو به نه پرېښودی نو دلیل دی په دې باندې چې حدیثونه کمزوري دي نو صحیح خبره دا ده والعلم عند الله چې صلات التسبیح مبارک چې څومره حدیثونه راغلي هغه څه دي هغه کمزوري دي سندن نو دا مونځ کول بدعت دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت والله اعلم دا غینه بل سوال دی وی چې حدیث کې دا ثابت دی چې الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په دې اخرنۍ 3 مېسه کې او د دین خو به د ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی همیشه د دنیا په دې اسمان کې ولې ځکه چې په یو ملک شپه ختمه شي په بل ملک شپه راشي نه چې بل کې ختمه شي بل کې راشي بل کې ختمه شي بل کې راشي نو د دې اشکال او د دې خبرې وضاحت وکړه الجواب بالله التوفیق غدای چې په دې کې زمونږ ذره برابر شک نشته ذره برابر الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په اخرنۍ حصه کې څنګه چې د الله د شان سره ښایي دا ټکی ور ډېر اهم دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي یعنی مطلب چې د مخلوقاتو په شان راکوزېدل هغه نه دي موږ کیفیت نشو بیانولی او نه تصور کولی شو او نه هغه د مخلوقاتو په شان الله د یو ځای نه بل ځای ته لاړ والعیاذ بالله یا الله چې د دنیا اسمان ته راغی رباز وی الله چې د دنیا اسمان ته راغی او یا وابیانو تاسو وایي چې دنیا اسمان ته راغی وابیان نه وي د وابیانو امام وی محمد صلی الله علیه وسلم وی د تاسو وایي دا حدیث وی دا خو حدیث کې متواتر حدیثونه په دې باندې د دنیا اسمان ته چې راغی نو بیا خو له نور اسمانونه په الله لپاسه شو بعض وی عرش ته خالی پاتې شو بعض وی نو شپه خو په یو ځای دا سوالونه د هغه انسان زړه ته راځي چې هغه خالق او مخلوق یو شان ګڼي دا سوالونه هغه سړي په زړه کې راځي هغه ته د اشکال راځي نور الله سبحانه وتعالی صفات دا موږ منو حقیقي معنو باندې ثابتو بغیر د کیفیت نه کیفیت الله ته معلوم دی بغیر د تمثیل نه مثال نه پیش کو بغیر د تشبیه نور کو مخلوق سره اوس دا غوږونه د حتیم شتي او غوږونه د میږي شتي کنه دواړه یو شان دي مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی نو خالق او مخلوق کې څومره فرق خو دا سوالونه هغه انسان کوي چې الله او مخلوق یو شان ګڼي بیمار زړه خنوي هغه د تپوسونه کوي دا خبره ساتي الله په قرآن کې ولا يحيطون به علما دا انسانان دا مخلوق الله بخپل علم کې نشي راګیرولی زمونږ څه علم دی چې الله وبګې راګیرو الله خپل ځان ښه پیژني او موږ یې دومره پیژنو څومره چې موږ ته ویلې ده بس موږ یې دومره پیژنو څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته په صحیح حدیثونو کې ویلې خبره ختمه شوه دغین اخوا به دا خبرې کول چې دا څنګه او دا څنګه نو موږ دا وایو زموږ د عقیده ده چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي او په دغه وخت کې الله په عرش ومي او الله چې راکوشي یو پیر نو د هر ملک او د هر علاقې شپې اخرنۍ حصې ته رارسي الله چې یو پیر راکوشي کنه نو هر ځای کې چې اخرنۍ شپه ده الله د دنیا اسمان ته راشي څنګه چې الله د شان سره ښایي او په دې باندې دلایل دي داسې دلایل چې څوک په الله باندې مینې او صحیح متبع د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه زړه به مطمئن کېږي حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به د خلکو سره مخلوقاتو سره چې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې به ختم کړي هر څه الله به د ډېرو انسانانو سره ګوره په یو ځای حساب کتاب کوي خو د یو ته به داسې ښکاري د چا سره چې حساب کوي چې حساب کتاب صرف د چا سره روان دی زما سره روان دی دومره قادر باچا دی په لږ وخت کې د ډېرو خلکو سره حساب کتاب دا به الله کوي خو دغه انسان ته به دا ښکاري چې صرف ما سره حساب کتاب روان دی خو بیا دې ته سوچ وکړه اوس موږ په دې دنیا کې په دې وخت کې
څوک مړه کېږي اوس به هم څوک مړ شوی اوس به هم څوک د مور د خېټې نه راوتی په دې سکند کې به هم څوک غریب شوی په دې سکند کې به هم څوک مالداره شوی په دې سکند کې به هم څوک بیمار شوی په دې سکند کې به هم څوک روغ شوی په دې سکند کې به هم څوک راولېدلی په دې سکند کې به هم څوک ګمراه شوی په دې سکند کې به هم چاته هدایت میلاو شوی دا ټول کارونه الله په یو وخت کې کوي نو څنګه ته په دې سوچ کوي چې څنګه الله د دنیا اسمان ته راکوځي او شپه دلته او شپه هلته کېدله شپه دې د ځان سره زړه چې بیمار هغه دا خبرې کوي دا خو ټول موږ منو که نه چې دا کوم کارونه چې اوس روان دي څوک یې کوي یو الله دا ټول کارونه کوي یو الله سبحانه وتعالی دا ټول کارونه کوي امام ابن رجب رحمه الله چې کله دا اشکال هغه به مخکې چا پیش کو وی دا یو قبیح اعتراض دی امام ابن رجب رحمه الله وی او وی که رسول صلی الله علیه وسلم یا خلفای راشدینو دا اعتراض اورېدلی وی د دې سړي ده نو وی جیل ته چې سزا یې ولورکوله چې خلکو ته عبرت اخیستی ته الله باره کې دا خبرې کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان تلبیس الجهمیه په دې کتاب کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې شبهې جواب کړی اولنی خبر شیخ الاسلام ابن تیمیه دا کړې ده وی دا خبرې هغه څوک کوي چې څوک الله او مخلوق یو شان ګڼي دویمه خبره هغه دا کړې ده دې د سوچ وکړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین الله سوی حمدنی عبدی حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وی نو اوس په دنیا کې څومره خلک په یو ځای الحمد لله رب العالمین وی دې ټولو له الله په یو وخت کې جواب ورکوي په دې ټولو له الله سبحانه وتعالی په یو وخت کې جواب ورکوي ستا په زړه کې د اشکال څنګه راځي اذا قال الرحمن الرحیم کله چې را بنده ووایي الرحمن الرحیم الله وایي زما بنده ثنا ووایي په ما باندې چې څومره خلک په دنیا کې الرحمن الرحیم وایي الله دې ټولو ته دا خبره کوي بیا هغه دا خبره کوي وی عبدالله بن عباس رضی الله عنه پسې یو کس راغی وی الله به دې ټولو خلکو سره څنګه د قیامت پورې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې یعنې هغې سره ته دا خبره را پرېوتې ده چې دومره غټ مخلوق او په لږ وخت کې ورسره الله حساب کتاب وایي څنګه چې وله په یو ځای دې ټول رزق ورکوي دغه شان ورسره حساب کتاب کوي و چې څومره مخلوقات رزق وله څوک ورکوي په یو ځای وله الله ورکوي نو دغه الله ته په یو ځای حساب کتاب کول څه ګران دي نه دي ګران هغه ته بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا انسان تیر شوی علما وایي دغه مبارک وایي دا خو پرېږده چې ته بل څوک لکه صفتو کې چې لکه د ده په شان څوک نه و دا خو ټول علما وایي وایي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په شان عالم د ځمکه د پاسه او د اسمان لاندې موږ نه دی لیدلی خو بعض علما څه وایي وایي د خپل ځان په شان هم څوک نه و لیدلی وایي هغه ته د خپل ځان هم پته ووایي او داسې ناشنا علم ول الله ورکړی چې به ورسره کېناستې وایي د سترګو به یې خبرې کولې او کتابونه لیکلي ناشنا ناشنا کتابونه ډېر کتابونه پکې داسې لیکلي ماښام مانځه نه بعد پسې یو کس راغی سلام یې ورسره وکړو زه د پلانې علاقې نه راغلم ما لکه یو کتاب ولیکي په دې مسله کې ماسوتن بانک به وي کتاب به یې لیکلی وي دا وایي زه ده کتاب اوس هم مسلمانان یې پړاوی او شرح یې کړ ماښام ماسوتن په منځ کې به صرف کتاب لیکو هغه دې خلکو ته دا وایي ای خلکو که تاسو نه منئ موږ سره قرآن او حدیث سره نه مطمئن کېږي راشه بل دلیل درته ښیم وایي څه ناشنا دلیل ګوره وایي نور ته هم چېرته کتلي نو تاسو به لازم وایي چې موږ کتلي دا نور په یو ملک کې په بل کې نه وي په یو ځای کې په بل ځای کې نه وي په یو ځای کې جمع په یو ځای کې اوړی په یو ځای کې شپه په بل ځای کې ورځ د یو حرکت تلاسه نو وایي چې مخلوق کې دومره زور دی نو خالق به څومره زورور وي دا څنګه ناشنا دلیل دی نور دلته شتې په بل ځای کې نشتې نو دا ورځ خو ګرځي راګري بیا داسې ویل نو چې هر ځای کې ورځ راندا خو یو نور دی تقسیم شوی دا خبره خو چا نه ده کړې نه د نور په باره کې نه کې او د خالق په باره کې کې څه ناشنا دماغ دي اچھا چې را نور پیدا کړی دا خو څومره زوروري چا چې را نور پیدا کړی دغه خو بیا ناشنا طاقت الله سبحانه وتعالی هغه زورور باچا دی چې دغه په باره کې به موږ څه ووایو خو صرف دومره د دې خبرې جواب دی حاصل دا شو چې دا شبهه هغه چاته راځي چې څوک خالق او مخلوق یو شان ګڼي او چې څوک دا وایي چې خالق خو خالق دی مخلوق مخلوق دی
د الله را کوزېده د دنیا اسمان ته، دا داسې نه دي څنګه چې انسان را کوزېږي. الله را کوشي دنیا اسمان ته او په عرشي الله را کوشي، او په دنیا کې چې په کوم ځای کې شپه او په کوم ځای کې د شپې اخرنۍ حصه الله هغه اسمان ته را کوشي. هغه طاقت په دې خبره پوه شوي که نه؟ دا ګوره همه مسله د عقیدې. ما حتی تر اوسه کوشش وکړو چې ښه واضحه کړو. انشاءالله په دې باندې به ستاسو دماغ او دغه کوم روز چې تپوس کړی د هغه دماغ به بې ښه کولی وشي انشاءالله. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د سلفیت په عقیده، دې ته د سلفیت عقیده وایي. دا د سلفو عقیده، دین د مشرانو، دا د اهل حدیثو عقیده ده، دا د صحیح حقیقي اهل سنتو عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی چې خپله کومه خبره وکړي هغه به حقیقي ثابتو بغیر د څه نه، د کیف نه چې څنګه او دا ولي او دا داسې، بغیر د تشبیه نه، بغیر د مثال بیانولو نه. الله ویلي زموږ به ایمان دی، په داسې ایمان پکار دی. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی د شپې اوده کېږي او په زړه کې دی چې زه راپاسم بیا به ویتر وکړم او اوده پاتې شي، چې راپاسي سحر بانګې ویلی، سحر د بانګ نه بعد او د مانځه نه مخکې ویتر کېږي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې د ویتر د مانځه وخت حدیثونو کې چې بیان شوی دی هغه د ماسخوتن د مانځه نه شروع شي، ماسخوتن مونځ چې ختم شي او د سحر د راختو پورې دی. رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث ہے، صلاة اللیل مثنى مثنى، د شپې لمونځ 2 رکعات لري، فاذا خشي الصبح که سحر راختونه ویرېدې یو رکعت لمونځ وکړه دا ویتر شو. دغه شان روایت کې راځي چې اوتروا قبل ان تصبحوا، د سحر د راختونه مخکې ویتر وکړئ، خو که څوک اوده پاتې شي او راپاڅېد نو بیا دې کې د علماو اختلاف دی. اکثر علما دا وی نه دی به صبر کوي چې کله دا نور راوخیږي او د هغې نه بعد بیا دې قضا راوړي. او بعض صحابه کرامو دا نقل لکه عبدالله بن مسعود نه، عبدالله بن عباس نه، عباده بن الصامت رضی الله عنهم اجمعین چې هغه وایي نه دغه ټیم کې چې دی راپاڅي نو بس ودې کې. او د دوی دا خبره والعلم عند الله هغه دلایلو په رڼا کې مضبوطه ښکاري. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپله فتاوه کې دا جواب ورکړی. نو جواب دا شو چې کوم سړي نه ویتر پاتې شي او راپاڅي او سحر بانګې ویلی او دی ویتر کوي نو کولی شي که نه شي؟ کولی شي، دا یې قضا راوړی شي. والله اعلم. د هغې نه بعد سوال دا دی چې آیا په واده کې دا ګاډی د ناوي دا ګاډی سنبالول داسې جایز دي لکه څنګه چې نن سبا سنبالي؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا چې دې کې هېڅ حرج نشته، جایز دي. پخوا به هم دا ډولۍ راوړه د صحابه کرامو په وخت کې، سلفو په وخت کې کیجاوه به ښکلې غونته کې هغه به په دې اوښ باندې کېښود او هغه به یې مزداره کړې وه، ښکلې ښکلې کپړې به پرې اچولې. خوشحالي ده، خو صرف دومره ده چې د شریعت په حدودو کې دننه چې اسراف پکې نه. الله وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورئ اوس کوئ خو اسراف مه کوئ. نه ده د خوشحالۍ موقع ده که سړی چې د په ګاډي باندې چې څه ګلونه ولګوي یا بل څه داسې څه پې ولګوي چې پړقېږي د هغې د لاسه، هېڅ خبره نه. دا بعض داسې چې د کوم د وخت نه مخکې مفتي شي داسې بیا سختې فتوې ورکوي، دا هم حرام وکړو، دا پرېږده خوشحالي ده کومه چې مباح او جایز خوشحالي چې دا خلک پرې خوشحاله شي. والله اعلم. د هغې نه بعد سوال دا دی چې ما ته یو کس دا میسیج را لېږلی دی په واټساپ باندې چې کوم سړی لمونځ پرېږدي نو د هغه دا ګناه ده. چا چې یو د سهار یې لمونځ پرېښو نو دی به 10 کاله جهنم کی او دغه 10 کاله به د دنیا 18,000 کاله وي. او چا چې د ماسپښین لمونځ پرېښو لکه ده چې 1000 مسلمانان ووجل. او چا چې د مازدیګر لمونځ پرېښو لکه ده چې کعبه ورانه کړه. او چا چې د ماښام لمونځ پرېښو لکه ده چې د مور پلار سره زنا کړي. او چا چې د ماسخوتن لمونځ پرېښو نو الله د ده په رزق کې، د ده په جسم کې، د ده په بچو کې هغه برکت ته ختم کړي. د دې مبارک وي تاسو وایئ الجواب بالله توفیق هغه ده چې په دې کې څه شک نشتی چې فرض لمونځ عمدن پرېښوده دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده وروسته د شرک نه. د زنا نه د دې ګناه زیاته ده د لمونځ قصدن پرېښوده. یو سړی قصدن وجل دا ګناه کمه ده د دې ګناه نه چې یو سړی فرض لمونځ قصدن پرېږدي.
غلا کول دا ګناه وړه ده په نسبت د دې چې سړی قصدن مونځ پرېږدي. شراب څښل دا وړه ګناه ده په نسبت د دې چې سړی قصدن یو مونځ پرېږدي. الله سبحانه وتعالی به دا سړی شرموي په دنیا کې او په آخرت کې. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله دا خلق به جهنم ته شي. دا شان عبد الله بن مسعود روایت دی چې من سره کله چا خوښي چې سحر له سبا له الله سره داسې میلاو شي چې مسلماني فليحافظ على هؤلاء الصلوات د دې منځونو حفاظت دې کوي. حيث ينادى بهن په کوم ځای کې چې دې لپاره اواز کړي، کوم ځای کې اواز کړي؟ جمعات کې هغه ځای کې منځونه کوي. که تاسو دا غواړئ چې سبا له الله ته داسې مخامخ چې مسلمانان یې، مطلب مسله د کفر او د اسلام ده، نو دې کې خو څه شک نشته. خو دې ورور ته چې کوم میسج راغلی دا منګړت خبره او دا زمونږ د اکثر وروڼه کوم چې خبر نه یو دین بیانې او تبلیغونه کوي، دوی دا خلک یری په یو مسله کې، نو د ځان نه پکې قصې جوړ کړي چې دا سړی ویرېږي. ګوره که ته یو سړی په دې خبره یری چې مونځ مه پرېږده، د مونځ پرېښودو دا ګناه، نو مونږ سره قرآن او صحیح حدیثونه شته که نه؟ هغه راواله رسول صلی الله علیه وسلم وایي کوم سړی چې قصدن مونځ نه کوي دی کافر دی. د دې نه بله غټه خبره شته و دې کس چې کوم میسج ورته کړی دی وایي چې کوم سړی قصدن مونځ پرېږدي لکه د چې زر مسلمانان ووجل د ویرېد سم و دا خطرناکه دی که دا خطرناکه دی چې کوم سړی قصدن مونځ نه کوي دی کافر دی؟ کومه خطرناکه ده؟ د کفر ده. نو موږ سره صحیح حدیثونه شته، موږ سره آیتونه شته. دا قسمه میسیجې د دې خورول، د دې نشر کول، زه ټولو خویندو وروڼو ته نصیحت کوم چې نن سبا خصوصا د فیسبوک او واټساپ او د ګن بلا راوتې ده چې څه شی نشر کوئ نو مخکې تحقیق کوئ. او بیا دی پکې لاندې لیکلي وایي که مسلمان یې مخکې به یې نشر کوې، ستا په ما باندې زور دی چې نشر کوم بس. که مسلمان یې وایي نشر کوې، لکه د اسلام دا خبرې دې ستا د میسیج سره تړلی شوې، لسو کسانو ته ولېږه الله به برکت راکولی وکړي، ټولې پالتو خبرې. که چاته دیني خبره کیم اولې تحقیق وکړه بیا ورته ولېږه، او که نصیحت ورته کې د خورولو وایي وروره که خوره دې کړه الله به در اجر درکړي، بس خبره ختمه شو. خو دا که مسلمان یې د بعضو پکې لاندې لیکلي و که ایمان دې صحیح نو اجازت به درکړي د خورولو، او که د یهودو نصاراو ملګری نو بیا دې نه پرېږدي وایي، او که د شیطان مني نو بیا به نشر نه کړي. دا ګپ جوړ کړی دین نه. نو دې قسمه خبرو کې احتیاط پکار دی. د هغې نه بس سوال دی هغه ده چې زه ځوان یم وړوکی او زما عمر چې دی وایي شیخ صاحب 21 کاله او زه واده کول غواړم، خو زما نه مشران دورونه دي او هغوی لا ودونه نه دي کړي. آیا زه د هغوی نه مخکې واده کولی شم او که نه؟ دا ښکلې مسله د پښتنو کې دا غټه جاخه ده. اول خو دې ورور ته دا ووایم چې ته وړوکی نه یې، ځان ترې ځوان وي نو وړوکی به ګرځې شو، او بیا زه وړوکی یم او د 21 کالو یم. عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله واده کو د هغه عمر 11 کاله او دا اولنی زوی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د ده او د دې پلار په دې منځ کې 14 کاله فرق دی. زوی د پلار نه 14 کاله کشر دی. بس د 11 کالو په عمر کې 11 کالو په عمر کې واده کړی، ته د 21 کالو په عمر کې لا وړوکی. ناول خدای خبره. د هغې نه بعد بیا ده چې په الله باندې توکل وکړه، د واده پروګرام سیټ کړه، او دې دوه وروڼو چې کله الله ورله توفیق ورکړو واده پروګرام یې جوړ شو، بس کوي به ته د هغو د لاسه سره خپل ژوند خراب کړې. دلته موږ سره یو کس و، اوس مو چې تللی ملک ته نیایي نه، د هغه په دې ویښتو کې سپین لګېدلي وي که نه و دې چې د 40 نه 15 خو په دې منځ کې ما ورته ورځې مې واده څنګه اراده دې شتي که وایي زما د مشران دورونه نور د هغو لا نه دی کړی. ما کېره بیا تا ته وخت ډېر دی ځکه چې دوی لا نور دی، ته خو وړوکی خس کوې. اوس د 40 او د 15 منځ کې له وړوکي 50 نه سړی واوري بیا سړی سوچ شروع کړي چې واده به کوو که نه. شپېتو کې چې قبر ته کوز کړي قصې ټوله ختمه شي. نه دا غټه غلطي ده زمونږه چې مشران وروڼه وایي ناستي، او اکثر په جنکو کې دا ډېره غټه مسله وي مشران خویندې ناستې دي. خلک راشي دا کشره غواړي، نه موږ یې نه درکوو ځئ، ښه کله به یې راکوئ چې دا 2 واده شي بیا تاسو راشي، دوی به تاسو ته نه ایسي.
دې خلکو به ډډه لګولي چې ستا دا 2 لوڼه واده شي او دا 3 واده شي بیا به په دې څلورمې پسې درځي په دې کمې پسې چې رالو او دغه سړی تا ته مناسب ښکارېدو جنې وله ورکړه که 3مه وي که 4مه وي که 9مه او 10مه وي دا کوم ځای کې راغلي چې مشران واده نه کړه کشران به نه در کړي ښه سبحانه دا تجربې خبره ده اکثر د دې کشر رور د لاسه یا د کشرې خور د لاسه نورو ته هم لار کولاوي داسې ډېر کېږي دا کشر جنې واده شي که نو بیا د نورو پسې هم رشتې راځي او داسې ولې نه شي چې کله یو سړی 2 واده وکړي د دې کشرې چې بچي وشي دا مشر ورسره وکړي شي دي که نه دي د دې له برکته الله هغه مشر له هم بچي ورکوي نو دغه شان چې ته د کشر زوی له واده وکړي د مشرانو نه مخکې او دا کشره جنۍ واده کړي د دې لویو جنکو نه مخکې مشرانو نه الله به هغوی ته یو دروازه کولا وکړي او ډېر ورته موږ دا وایو چې په الله باندې توکل وکړه د وس نه په دې کې نه د مور پلار نافرماني شتي او نه پکې د وروڼو رشته پرې کول شي او که هغوی په دې باندې خفه کېږي نو الله ته سوال کوو چې الله یې څه کړي خوشحاله کړي خو ته خپل ژوند مه خرابوه والله اعلم د هغې نه بعد دا سوال دی چې آیا لور له هغه نوم سړی ایښودی شي او که نه کوم چې د موري او زما ښځه چې مړه شوه د هغې یوه په دغه ټیم کې لور پیدا شوې وه او هغې له زه غواړم چې دغه مور په نوم وله نوم کېدم نو دا کار جایز دی او که نه الجواب بالله توفیق هغه ده اصل په نومونو ایښودو کې اباحت دی کوم نوم یې دا جایز دی هغه نوم به نه ږدي چې شریعت منع کړی غیر الله بندگی به کې راځي شرکي نومي دغه شان معنی خرابوي د ډمانو نومونه هغوی خاص نومونه د انګریزانو خاص نومونه د دې نه ځان ساتل پکار نور هر قسمه نوم ایښوده دا جایز دي نو په دې کې څه حرج نشته چې یو سړی لور له هغه نوم کېږدي چې هغه د چا هغه د ښځې نوم ومي د مور نوم او په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا مثال ښکلی مثال د علي بن ابي طالب رضی الله عنه 2 لوڼه دي چې هغه 2 نومونه فاطمه دی لکه یو لورم نه 2 یوې ته به ویل کېدو فاطمه الکبرى بل الصغرى لویه وړه چې فرق پکې راځي نو د کبرا او صغرا به ورسره وي اولته د هغه د ښځې نوم فاطمه دی رضی الله عنها نو دې کې څه حرج نشتي دا جایز دي چې یو سړی خپلې ښځې دا جایز دي چې یو سړی خپلې لور له د هغوی د مور د خپلې ښځې نوم وله کېږي دغه شان بچي له د پلار نوم ایښوده په دې کې هم څه حرج هغه نشتي والله اعلم حج کړی دی د هغوی په زړه کې دا اشکال دی چې موږ خو حج کړی دی خو موږ د حج خطبه نه ده اورېدلې آیا زموږ دا حج وشو که نه دغه شان مسله د جمعې د خطبې ده چې دلته د جمعې مونځ کېږي د ډېرو دا سوال دا دی چې بعضو کسانو حجونه کړي اوس یې په زړه کې دا اشکال دی او سوچ دی چې موږ خو د عرفات خطبه نه وه اورېدلې زموږ د حج به شوی او که نه دغه شان چې سړی جمعې مونځ لمانځله راوړي چې خطبه تېر شوي د دا مونځ کېږي او که نه جواب هغه ده چې د حج خطبه اورېده د یو عظیم عبادت دی اوچت عبادت خو که د چا نه پاتې شوه نو په حج کې کمی نه راځي حج د هغه صحیح دی بلکې نن سبا چې کم رش دی او کمه ګڼه ده نو ټولو ته دا موقع هم نه میلوي چې هغوی دا واوري کوم خلک چې لري د جومات نه چا سره ریډونه وي چا سره بل څه وسایل نه وي چې په هغې باندې واوري نو بس دوی د خپل منځو کې هیڅ خبر نه ده که دوی نه خطبه پاتې شو دغه شان د جمعې خطبې باندې که یو سړی لیټ شو او وروسته راورسېد مونځ یې راګیر کړو د امام سره مونځ یې وکړو 2 رکعاته نو د جمعې مونځ هغه هم صحیح دی جمعې خطبې له چې راغلې خطبه وه بیا به باندې اورېدل لازم وي که یو سړی مثال کې لاړه اوده پاتې شو په لاره راشو لیټ شو راغی جومات ته بس اقامت شو په مانځه کې دې شریک شو انشاءالله د مونځ د صحیح دی والله اعلم بیا موږ وګرځو نو ګډانه میلاونه کړو چې دغه نه بیا به هغه کوم شي هغه دین کې داخله کړه موږ داخله وکړو هغه شیخ هغه موږ ته ټیم ونه خو بیا سمدس راوړو سره دا دا سوال کوي چې موږ حج کې چې کله د قرباني دپاره پیسې ورکړې نو هغوی د ټیم ونه خو چې کله به څاروی حلالوي او موږ راووتو او سرونه مو وخرول دې څه حکم دی الجواب بالله توفیق هغه ده
چې د اختر په ورځ د غټ اختر په ورځ یو څو کارونه دي غټ شیطان ویشته زموږ خلکو ته شیطان وایي اگر هغې ته الجمرة العقبه وایي دا غټ شیطان ویشته بیا په دې پسې څه دی قرباني کول بیا ویښته خریل او بیا طواف زیارت کول دا څلور کارونه په دې ترتیب دي دا غوره ترتیب دی خو حدیثونو کې دا ثابته ده لکه عبدالله بن عباس او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې په دغه ورځ به په رسول الله پسې کسان راتلو چا به یا رسول الله د شیطان ویشتو نه مخکې مې قرباني وکړه رسول الله ته افعل ولا حرج ځکه هیڅ خبره نه څه به کېرالو یا رسول الله د شیطان ویشتو نه مخکې طواف وکړو طواف زیارت مخکې وکړو رسول الله ته افعل ولا حرج بعضو به کوي یا رسول الله قرباني نه مخکې مې ویښته وخریل رسول الله ته افعل ولا حرج په دغه ورځ شریعت د ازادي ورکړې ده دا څلور کارونه کته به راکولی شي خو زمونږ د عوام غریبانو یو خو د چا نه تپوس نه کوي تپوس ورته لږ ډېر مشکل ښکاري بل داسې باقاعده درسونه او تدریب دوله ورکول هغه نشتی چې د حج له یو سړی ځي هغه ته سړی پوره طریقه وښیي او دا د فایدې لپاره ذکر کم چې کم عالم که پاکستان کې که افغانستان کې که انډیا او که هر ځای کې دی چې په خپله حج نه یې کړی او دا حالات یې نه یې لیدلی دی دومره نه یې پوهه لکه څومره چې هغه عالم پوه چې په خپله حجونه کړي او دا حالات او دا هر څه یې لیدلي نو زمونږ د عوامو په زړه کې دا پخه خبره پرېوتې ده چې څو پورې قرباني نه یې شوي ویښتو له لاس نه شي وړی نو موږ څه وایو چې دا غوره دی دا ترتیب اول شیطان بیا قرباني بیا سر خریل بیا طواف دا غوره ترتیب دی خو که چا مخکې وروستو کو هیڅ خبره نشته دا د رسول صلی فتوا ده افعل ولا حرج نو دغه فتوا تا ته هم د رسول سلام افعل ولا حرج چې دې کړي دې کړي دي او حج دې ښه صحیح دی والله اعلم اولنی سوال د دوی دا دی چې دا بعض خلک ویتر قصدن عمدن پرېږدي جواب دا دی چې دا سړی دا د بېدینه انسان صفت دی چې همیشه ویتر پرېږدي دا د بېدینه انسان صفت دی اگر که دا مسله موږ تفصیلا بیانه کړې د بلوغ المرام درسونه واورئ او راجح قول دا دی چې ویتر چې د سنت مؤکده دي خو چې څوک همیشه پرېږدي دا علماوی دا بېدینه او بې باکه انسان دی امام احمد بن حنبل رحم الله وی د گواهی نه قبلي نو ویتر پرېښودنې دي پکار دی اهتمام کول پکار دي دویم سوال د دوی دا دی چې دا بعض کسان سفر وکړي لاړ شي مکې ته نو بیا عمرو ته نښتي دغه مشریشي ته ځي او احرام چې بیا راځي بیا ځي او بیا راشي الجواب بالله توفیق هغه ده چې عمرې کېږي په دې کې خو شک نشته چې حرام واچو ورغی عمره وشو خو صرف دومره د غوره اولا او د غیر اولا خبره ده نو د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه دي ثابت چې هغوی په یو سفر کې ډېرې عمرې کړي هغوی به په یو سفر کې یو عمره کوي دا غوره طریقه ده خصوصا زما هغه وروڼو ته دا نصیحت دی کوم چې دلته اوسېږي په سعودي عرب کې تاسو څه ضرورت دی چې بار بار ځئ راوځئ اوس چې سړی پاکستان نه راغی بیا پته نه وي کله به راځم راشي عمره ورسره بله کومه بیا به سړی وي بیا پته نه وي چې راځي به که نه به راځي خو دا دلته چې کوم دي دا منخطي ډزه او ډزه ځي او راځي ځي او راځي نه په طواف پوهېږي نه په صفا مروه پوهېږي نه پکې دعاګانې شتي نه الله ته جړای شتي هېڅ هم نشته خو به دغه ځه عمرې کوه ځه او راځه ځه او راځه عمرې کوه او بیا په اخره کې تصویران په څه ورکوه په فیسبوک باندې ورکوه دي نو دعا کوئ جي دعا کوي تاسو ته عمره دا دی وخوه نو دعا دې څه غواړي الله نه خو به دعا له غواړي چې تصویر چا نه یې لیدلی که نه الله دپاره دا خو تا د هغه دپاره که نو هغه ته وایه وروره صفت مې وکړه وایه تصویر مې راته وښو داسې وایه دا غلطه طریقه ده چې څوک کیمره داسې ونیسي وی دعا راته کوه چې الله عمره قبوله کړي الله سره خو هغه سړی رابطه ساتي چې عبادت یې پټي وی یا الله ستا دپاره راغلی وم نو قبوله یې کړه خو چې کله داسې کیمره ونیسي که نه نو بیا وایه دا تصویر لایک کوي شیر کوي مخې ته او زما صفتونه وکړي چې ستاسو لپاره دومره اوږد سفر مې وکړو ځان مې دومره ستړی کړو صرف دې دپاره چې تاسو مې وینئ الله سبحانه تعالی زمونږ حال باندې رحم وکړي او د دې قسمه کارونه دي الله مو بچ ساتي والله اعلم
مسلسل روجې نیوه د دې نه منع راغلې ده غوره طریقه او غوره روجه رسول سموي چې دا د داود علیه السلام و هغه څه ده یو ورځ روجه یو ورځ بوزه یو ورځ روجه یو ورځ بوزه نو دغه نصیحت ته زموږ دغه ځوان ته چې الله یې ستا په ځوانۍ کې برکت واچي خو دومره ده چې د شریعت نه موږ مخکې نشو تللی یو ورځ روجه او یو ورځ بوزه عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما دی په ځان لازمه کړې وه چې زه به هر ورځ روجه نیسم او ټوله شپه به تهجد کو رسول الله ته چا وویل عبدالله دا خبره ګورې رسول الله ته تا ویلي یا رسول الله ما ویلي ځواني ده رسول الله ته داسې مه کوه په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسه او دا ځوان به ته به دې سره ټینګ کې به 3 میاشتې باندې دغه سم ځوانان دي هغه یا رسول الله زموږ دې ځوانۍ ته وګوره 3 ورځې روجې په میاشت کې زه چې دا کسان وایي چې زموږ په دې ځوانۍ پورې بس برسوي چې دغه یو میاشتې ته ناست یو نو هغه دغه رمضان ته هم ډډې لګولي که راشي چې راشي هغه په دې نیسو چې پرېښودی نه شو لکه پرېږدو خلک به وایي ته ځان ته څنګه مسلمان وې نور که داسې لږه لار پکې میلاوېدی که نه که لږه لار میلاوېدی نه بیا د مزدورۍ لپاره دغه هم پرېږدي خو لار پکې نشته نو هغه یا رسول الله دا 3 ورځې زموږ ځواني ده رسول الله ته بیا صحیح ده نو د پیر او د جمعه په ورځ روژه کوه هغه رسول الله طاقت ته دین هم ډېر دی بیا یو ورځ روژه او یو ورځ بوزه او بس مطلب دې نه غواسې نشته په دې باندې عمل شروع کړو بیا چې کله بوډا شو نو ارمان وکړو چې ارمان به د رسول الله خبره منلی هلته خبره به ځان لازم کړې وه نو چې بوډا شو نو بیا به یې څه چل کوو سبحان الله هغه به د خپلې خبرې نه واپس کېږو هلته خو ویلو چې یو ورځ به روژې یو ورځ بوزئ نو بیا به یې 10 ورځې روژه کړه 10 ورځې به بوزه کوله او د مرګه پورې د هغه دغه ترتیب نو دغه ورور ته زموږ دا نصیحت دی چې یو ورځ دې روژه کوي یو ورځ دې بوزه کوي د دې نه اخوا دې نه ځي والله اعلم یو رکعت وتر خو ثابت دی دا موږ چې د حدیث مخکې په دې سوالونو کې تېر شو ثم یوتر برکعه یو رکعت وتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی یو رکعت 3 5 و 9 11 او په دې باندې په خپلو ځایونو کې موږ الحمدلله ښه تفصیل کړی دی او د هر عادت خپله طریقه ده هغه موږ بیانه کړې ده د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره نو عمل په دې ټولو باندې پکار دی والله اعلم